اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمدا اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت نه 50مه برخه. اوس به د خندق د غزا یا د احزاب د غزا بیان درته وشي چې کله په مدینه منوره کې امن او سلامتیا رااله او پس د هغه جنګو چې تر یو کال زیاته موده یې په بر کې ونیول، نو په جزیرة العرب کې آرامي رااله او خلک ډیر مطمئن شول، مګر هغه یهود چې د خپل غدر او د خیانت د خپلو چمو او د دسیسو په نتیجه کې قسم قسم ذلتونه او سپکتیاوې ګاللي دي، خو بیا هم د خپل د غفلت د خوب څخه نه راویښیږي. د خپل غدر او د خیانتو په سبب چې کم تکلیفونه وررسېدلي دي، پر هغو سره پند او عبرت نه دی حاصل کړی او نه اخلي. پس د هغه چې دوی خیبر ته وشړل شول، اوس ګوري چې مسلمانانو ته به د جنګو په نتیجه کې چې د مسلمانانو او د بت پرستانو په مابین کې جریان لري، نو مسلمانانو ته به څه پیښ شي. کله چې یهودو ولیدل چې د ورځو تیرېدل د مسلمانانو په ګټه تمامیږي او د وخت په تیرېدو سره نور هم د مسلمانانو نفوذ زیاتیږي، پر مځکه او پر منطقه سلطنت او سلطه نور هم قوي کیږي، نو دغه یهودو د حسد په اور کې داسې ځانونه سوځل او سر سوځل کېدل لکه پرسکروټو چې په لاوړي، نو د حسد د پوره کولو دپاره بیرته د سره سره د خپلو دسیسو او د مؤامرو شروع وکول. د یو داسې حملې د کولو دپاره ترتیبات شروع کړل چې هغه حمله باید د مسلمانانو پر ضد باندې یو فیصله کوونکې حمله وي او تر هغې وروسته بیا اسلام او مسلمانانو ته د ژوند موقع نشي پاته. خو یهود خپله د حمله نشي کولی، نو ځکه چې په دې کې دومره جرأت او دومره همت او دلاوري نه وله چې مستقیما او مخامخ د مسلمانانو سره وجنګېږي، نو د دغه مقصد دپاره یو ډیره خطرناکه نقشه جوړه کړه. هغه داسې چې د بني نقدیر د یهودو د مشرانو څخه هغه چې په خیبر کې اوسېدل 100 نفره مکې مکرمې ته ولاړل او د مشرک قریشو سره ولیدل او هغو ته وویل چې تاسې ولې د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغو د ملګرو سره جنگ نه کوئ؟ نو یهودي دلته په دې مجلسو کې د قریش او د مشرکان به ودې ته تشویقول چې د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو سره جنگ وکړي، او یهودو د قریش سره ډیر ټینګ عهدونه او وعدې وکولې او ورته ویلې چې موږ به په هر هغه جنگ کې چې ستاسې او د مسلمانانو مابین کې وي موږ به کومک او نصرت ترسره کوو. نو قریش هم د دې غوښتنه قبول کړه. تاسو ته معلومه وي چې قریش د دویم بدر په وتلو کې د خپل وعدې څخه مخالفت وکړ او هغه عمل د دوی لپاره یو پیغور شو. نور قبیلو به پیغورونه ورکول، نو د قریش عزت او شرف سپک او زخمی شو. نو اوس ابو سفیان غواړي چې دغه جنگ چې اوس نوی جنگ دوی نقشه ورته برابري، په دې سره باید چې هغه خپل سپک شرف او هغه زخمی شرف بیرته راپورته کړي. په دغه وخت کې د مکې مکرمې مشرکانو د یهودو څخه پوښتنه وکول چې تاسې خو اهل کتاب یاست او تاسې ته آسماني ادیان در معلوم دي، نو تاسې موږ ته ووایاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین ښه دی او که زموږ دین. دلته نو یهودو لعنت الله تعالی علیهم اجمعین هغه خپل خباثت او نجاست ښکاره کړي او وی ویل چې یا تاسې دین د محمد صلی الله علیه وسلم تر دین ډیر ښه او بهتر دی. سبحان الله، تاسې فکر وکړئ شرک او د بتانو عبادت د یو الله تر عبادت ښه او بهتر بولي. حال دا چې د یهودو دین او د هغه اساس دا ټول په توحید و. دا د هغه دشمنی تاثیر و چې یهودو د اسلام او د مسلمانانو سره درلوده. خیر قریش د جنګ کولو دپاره راضي شول. بیا نو دغه د یهودو ډله غطفان ته ولاړل. غطفان خو هغه څوک و چې رسول صلی الله علیه وسلم هغو منطقو او هغو قبیلو ته ورغلی او دوی تښتېدلي ول. نو اوس یهود دوی هم دې ته وهڅول چې تاسې به د قریشو پر ملګرتیا باندې د مسلمانانو سره جنګ وکړئ. نو غطفان هم پر جنګ کولو ورسره موافق شول. د یهودو ډله بیا بني سلیم ته ورغله
او د هغو سره هم دا خبره وکوله چې جنگ ته به تیار یاست، هغه هم ورسره خوښ. نو د یهودو مشران د عربو په مختلفو قبیلو باندې وګرځېدل، لکه بنو فزاره، بنو مره، بنو اشجاع، بنو اسد، د حبشانو قبیله او نور مختلفو قبیلو باندې دوی وګرځېدل او د مسلمانانو جنگ ته یې رابلل چې تقریبا ټولې قبیلې د دوی دغه غوښتنې به قبلولې او د دوی د دعوت به قبلول. په دغه طریقه سره د یهودو سیاستپوهان او مشران کامیاب شول چې په خپل شیطانت سره د کفر مختلفې ډلې یا احزاب د رسول صلی الله علیه وسلم او دغه د دعوت او د مسلمانانو پر ضد سره راټولي او یوځای کړي. نو واقعا هم د مدینه منورې د جنوب د طرفه څخه قریش، د کنانه قبیله او د دوی حلفا چې د اهل تهامه څخه ول، دا 4000 نفر راووتل چې مشر ابو سفیان او په مر زهران کې چې اوس وادي فاطمه ورته وایي بنو سلیم هم ورسره یو ځای شول او د مدینه منورې د شرق د طرفه څخه د غطفان قبیله راووتل چې وایي بنو فزاره او مشر عینه به حسن او بل قبیله بنو مره چې مشر حارث ابن عوف او بل بنو اشجاع چې مشر مسعر ابن رخیلو. دا رنګ بنو اسد او نور قبیله راووتل چې په نتیجه کې د دوه قبیلو څخه دون لوی لشکر جوړ شو چې په ټوله جزیره العرب کې اول وار د پاره په دون اندازه انسانان او لشکر سره یو ځای کېږي او دغه ټول احزاب یا ډلو په یو معلوم تاریخ باندې دوی سر ټاکلي د مدینه منورې پر طرف باندې حرکت وکړي. پس د 2 ورځو څخه دغه جنگري لشکر او دغه عسکري لشکر چې شمیر یې تقریبا 10,000 نفر ته رسیدي د مدینه منورې پر شاوخوا سره یو ځای شو. سبحان الله، شاید دغه عسکري لشکر د افراد شمیر دا به تر ټولو هغه انسانانو زیات وي چې په مدینه منوره کې اوسېږي، که نارینه دي او که کوچنیان دي، که ښځې دي او که لویان دي، که واړه دي که زاړه دي، تر هغو ټولو دا لشکر زیات معلومیږي. که چیرې دغه سره یو ځای سوي ډلې او دغه احزاب او دغه مسلح لشکر په بېخبري سره مدینې منورې ته ورسېږي او قلاو ته ځان ورسوي، نو دا به د مسلمانانو ور نوي دولت او د هغوی پر وجود باندې یو داسې لوی خطر وي چې حد او اندازه یې نشي بیانېدلی. ممکن د مدینې منورې ټول انسانان او کښتونه په یوه وار نیست او نابود کړي، مګر هلته یو ویښ او باخبره قیادت او مشرتوب موجود و چې همیشه به یې ګوتې پر هغه غورځېدونکو رګو باندې پرتې وې، د حالاتو معلومات به کوي او د حالاتو د خطر اندازې یې سنجولې. دغه لشکر د هغه خپل ځایو څخه له حرکت نه کړی چې د مدینې منورې استخباراتو خپل قائد اعلی صلی الله علیه وسلم ته دغه خطرناک حرکتو حالات ورسول. رسول صلی الله علیه وسلم پوه شو چې د دغو ډلو یا احزابو مقصد مدینه منوره، نو رسول صلی الله علیه وسلم ډیر ژر یو عالی مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغه مجلس کې د مدینه منورې څخه د دفاع پر موضوع خبرې کېدلې. پس د هغه چې د مسلمانانو مشرانو او د شورا غړو بحث او مناقشې سره وکولې، پر هغه پیشنهاد یا پر هغه وړاندیز باندې اتفاق وکوي چې یو جلیل القدر صحابي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه تقدیم کړي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، کله چې موږ د فارس په مځکه کې وو نو یو داسې حیله او چم مو درلودی که به د یو لوی دشمن له طرفه څخه حمله پر راکېدله نو موږ به دغه حیله او چم استعمالول. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه کومه حیله ده؟ سلمان رضی الله عنه وویل: د خپل منطقې پر شاوخوا به مو یو لوی خندق وکنئ. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي: څنګه خندق؟ ځکه دغه حیله په عربو کې نه وه او نه پیژندل کېدله. سلمان فارسی رضی الله عنه د خندق په باره کې تفصیل ورکړي او د هغه په مقصد یې پوه کړي. دا کار یو ډېر حکیمانه نقشه وه او عربو تر دغه د مخه دغه نقشه نه وه لیدلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ډېر ژر د دغه نقشې په معاملې کولو باندې شروع وکوله او هر 10 نفر مسلمانان یې په دې سره امر کړ چې 40 ذراعه خندق وکیني. د دغه خندق د ځای معلومول او
د کیفیت شول د هغه د لپاره مجبور یو چې د مدینه منورې کروکي یا جغرافي کیفیت درته بیان شي. دا د دې لپاره چې موږ پوه شو چې خندق څنګه او چیرې وکیندل شو او رسول صلی الله علیه وسلم ولې دغه ځای د خندق د کیندلو لپاره اختیار کړ او پاته يهود د مدینه منورې په کومه منطقه کې اوسېدل او دغه خندق څنګه وو او په څنګه شکل باندې جوړ. په هغه وختو کې د مدینه منورې ښار په خپل په یو عجیب شکل سره واقع و. هغه دا چې مدینه منوره د دوه حرو په مابین کې پرته و، یو حرة الواقم او بل حرة الوبره ورته ویل کېږي، او بل درېیمه حره چې مدینه منورې د دغه درو حرو په مابین کې پرته و، هغه درېیمه حره هغه حره ده چې د مدینه منورې په جنوب کې وه. حره هغه لوی پراخ دشت او منطقې ته ویل کېږي چې ټول وچ او اوار دشت وي، خو دغه دشت په لویو او تورو غټو شویو او ګردیو ډبرو باندې ډک وي، یعنی پراخ او لوی دشت وي، مځکه یې ریګنې وي او په دغه ریګ کې لوی غټې تورې او شوي او ګردې ډبرې وي او دا ډبرې هم یو د بل ترڅنګ سره پرتې وي. نو دغه ځمکې ته په عربي کې حره وایي. اوس نو په دغه حره کې پیاده او یوازې یو سړی په ډېر تکلیف او په مشکلاتو سره تګ کولی شي او ممکن چې 1 کیلومتر په یوه شپه روز کې په مټې پوره کړي، مګر د سپاره سړي یا د لښکر دپاره په دغه حره کې د تېرېدلو امکان نشته. نو مدینه منوره په طبیعي شکل سره د درو طرفو سره په دغه حراتو باندې ساتل سوې وه او هغه منطقې چې د دغه حراتو په مابین کې او په جنوبي طرف کې واقع وي هغه بیا ټول باغونه دي چې هلته هم دشمن نشي ورننوتلی. او د مدینه منورې په جنوب غر کې یو غر دی چې د جبل عیر په نامه سره یادېږي. اوس نو مدینه منوره طبعا د درو طرفو څخه په دغو حراتو او په باغو سره وساتل شوه، لکه کلا چې پر راګرځېدلې چې هغه درې ساتلي او محفوظ طرفونه یې شرق او غرب او جنوب دي. په مدینه منوره کې د یهودو ځایونه چیرې دي؟ نو مدینه منورې ته اول او نږدې د بني قینقاع د یهودو کورونه ول چې دغه کورونه تر نور ټولو کلو مدینه منورې ته نږدې ول او د بني قینقاع یهود خو ایستل سوي ول چې قصه یې مخکې درته بیان شوه. او په بله حره جنوبي کې د بني نقدیر د یهودو کلی او کورونه دي او هغه هم لږ مده مخکې وایستل شول چې قصه یې په تفصیل سره درته بیان شوه. اوس نو د یهودو څخه فقط هغه د بني قریظه یهود پاتې دي چې د هغو کورونه او قلاوي د مدینې منورې په جنوب شرق او د دوه حرو په مابین کې دي چې یوه حره شرقیه ده او بل حره جنوبیه ده. نو په دې حساب سره مدینه منورې ته د داخلېدلو یوازینۍ لار دغه د بني قریظه د یهودو د طرف څخه ده چې د حره شرقیه او د حره جنوبیه په مابین کې ده. دا خو مدینه منورې ته یوه لار شوه او بل د مدینه منورې د شمال طرف هم خلاص دی. اوس نو فقط دغه دوې لارې دي یا دوه ځایه دي چې ممکن د کفارو لښکر د دغه دوو ځایو څخه په مسلمانانو حمله وکړي او مدینه منورې ته داخل شي، یا د جنوب شرق څخه چې هلته د بني قریظه د یهودو کورونه دي او یا د دې دوه حرو په مابین کې چې کوم د دوی خلاص ځایونه دي تر هغو ځای راوځي او یا به د شمال د طرف څخه هجوم راوړي. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم د خندق د کیندلو اراده وکول نو یې د بني قریظه یهود راوغوښتل، هغه چې پخوا هم د مسلمانانو سره د دوی عهد او د صلح اتفاقنامه یې ورسره درلوده چې په هغه کې لیکلي وو چې د دښمن په مقابل کې به سریه وي. نو بیا هم هغه عهد ورسره نوی او ورسره تازه یې کوي چې تاسې به پر د عهد ټینګ یاست. یهودو هم ټینګې وعدې ورکړې چې موږ ستاسې پر طرف یو او د دغې لارې ساتنه پر موږ ده، هېڅکله به مشرکان پرې نه ږدو چې د دغې لارې څخه د مدینې منورې ته داخل شي. دغه د جنوب شرق د لارې ساتل زموږ وظیفه ده چې په دغه عهد او پیمان سره مدینه منوره د ټولو اطرافو څخه وساتل شوله بې له شماله چې په شمال کې د احد غر هم پروت دی. خو د مدینې منورې ښار او کورو ته نږدې یو بل غر هم شته چې جبل سلع ورته ویل کېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې په شمال کې د خندق د کیندلو لپاره داسې ځای اختیار کړي چې دغه خندق د مدینې منورې د شمال طرف وساتي. که څه هم هلته په حرة الوبره کې ځینې داسې ځایونه ول چې شاید تر هغو د کفار راوښتي وای، خو مسلمانانو هغو ځایو کې
کشنی کشنی خندقان وکینل اوازایونه بند مګر لوی او عمومي خندق د شمال خندق او رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د لشکر د اړولو لپاره هم ځای خوښ او انتخاب کړ چې هغه ځای د خندق او د جبل سالا په مابین کې و چې دغه ځای هم د مدینه منورې په شمال کې واقع دی. اوس نو د مدینه منورې د شهر څخه بیا د احد تر غره پورې خندق کیندل کیږي او جبل سالا هم د مدینه منورې او د خندق په داخل کې راغلی. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لشکر لپاره داسې ځای خیمه ودرولې چې خندق د دوی شمال ته شو او جبل سالا د مسلمانانو د لشکر شاته شو. نو په دې نقشه سره مدینه منوره پوره وساتل شو. هیڅ داسې لار نشته چې د هغه د طرفه د دشمن مراسي او حمله دی وکړي. بیا نو د خندق په کیندلو باندې شروع وشو. دا خو معلومه او ښکاره خبره ده چې خندق ډیر اوږد دی او ډیره مسافه نیسي نو کیندل ډیر ګرانو. رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان سره تقسیم کړ او د هر لسو نفرو لپاره یو مشر وټاکي او هر لسو نفرو ته 40 ذراع ځکه د کیندلو لپاره ورکړه. صحیح او منظم تقسیمات وشو. د هر ډلې لپاره د کیندلو ځای او اندازه معلومه شو. اوس خو تاسو ته د خندق اوږدوالی در معلوم شو چې د مدینه منورې شمالي طرف یې ټول نیولې دي مګر عمق یا د خندق ژوروالی څونه و. خندق په دونه اندازه ژور و که یو څوک د خندق ورولویږي بیا نو د هغه څخه راپورته کېدل یا راختل سخت او مشکل پر اسانو چې څوک سپور وي نو هغه نسی کولی چې هغه تر دې ځای تیر شي ځکه چې د خندق عرض یا بر دونه و چې آس نسوی تر غورځېدلی بې له هغه اصلي اسانو چې هغه به د هر چا سره نه و مګر عادي او معمولي اسان هغه تر دې خندق نسوی اوښتلی سور یې دونه و. دا د خندق د برق او د اوږدوالي اندازه وه. اوس نو خندق کیندل د دغو شرایطو سره موافق شروع شو چې دغه کار د کفارو او د احزابو د راتګ لپاره د مسلمانانو تیاری او آمادګي وه. صحابه کرام د خندق په کیندلو باندې شروع وکول. مسلمانانو په دې وخت کې مریان او نوکران نه درلودل چې د دوی سره په دغه کار کې مرسته او کومک وکړي نو خود دوی په خپل کار کوي. حتی رسول صلی الله علیه وسلم هم په دغه کیندلو کې حصہ ورسره اخیستل. امام بخاری د سهل بن سعد رضی الله عنه څخه روایت کوي چې وايي موږ د خندق په کانولو کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګري وو. نورو به کیندل کول او موږ به پر خپل اوږو خاورې چلولې. نو دا معلومه خبره ده چې د وچې او کلکې ډبرینې ځمکې کیندل اسانه کار هم نه دی. سړی ډیر ستړی کوي. نو بس صحابه کرامو خپل فکرونه او ځانونه په ځینو اشعار سره مشغوله کول. اشعار به وي او کار به کوي. امام بخاری رحمه الله روایت کوي چې صحابه کرامو د خندق په کیندلو کې اول شعر وویل چې هغه شعر لري کیسه سته. هغه داسې چې د خندق د کیندلو په وخت کې یو سړی راغلی او نوی مسلمان شو. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکوله چې نوم دې چیشتی؟ دول جعل یا جعیل. جعل هغه تورې خزدکې ته ویل کېږي چې مرغټانې جوړوي. نو معلومه خبره ده چې دا ډیر بد نوم دی. د رسول صلی الله علیه وسلم دغه نوم نسو خوښ. نو یې سړي ته وویل چې د نن ورځې څخه ستا نوم به عمر وي. هغه پخوانی نوم دې پرېږده او عمر دې نوم کښېږده. سړي وویل هو زه به له عمر یم. مسلمانانو د دغه واقعې څخه شعر جوړ کړ چې داسې وایي سماه من بعد جعیل عمرا وكان للبائس يوما زهرا وكان للبائس يوما زهرا. صحابه کرامو به د کار په وخت کې دغه شعر وایي او هغه شعر به هم وایي کوم چې د مسجد نبوي او د مسجد قباء د جوړولو په وخت کې دوی وایي چې هغه داسې و اللهم لا ان العيش عيش الاخره فاغفر للأنصار والمهاجرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. امام بخاری د انس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم خندق ته ورووتی. ویل دل چې مهاجرین او انصار په یو یخ سهار کې خندق کني. د دوی مریان او نوکران نه ول چې په دغه کار کې د دوی سره مرسته وکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی د دغه ستړیا او د یخ او د لوږې د لیدلو په وخت کې داسې ورته وویل اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره.
یعنی په تحقیق واقعي ژوند د آخرت ژوند دی. نو الهي ته انصارو او مهاجرینو ته عفو وکړي. صحابه کرامو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې دا شعر وایي: نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. یعنی موږ هغه کسان یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مو تر څو چې ژوندي یو پر جهاد بیعت کړی دی. او عبد الله ابن رواحه الانصاري رضی الله عنه چې د مدینه منورې د شو شاعرانو څخه هغه بیا دغه بیتونه جوړ کړي ول چې مسلمانان ته د کار کولو په وخت کې ویل: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقت ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فتنة أبينا. امام بخاری د براء ابن عزیب رضی الله عنه څخه روایت کوي چې وايي ما رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی چې د خندق خاورې چلولې ترڅو چې په خاورو او په دوړو کې داسې پټ شو چې ما د مبارک نس چې کوم په دوړو باندې لړلی او پوست یې د ډیر دوړو څخه نه لیدل کېدی. د پوست پر ویښتانو باندې دونه ګرز او خاورې پرتې وې چې نس مبارک یې نه باندې مودی. او د دغه خاورو د چلولو په وخت کې دغه د عبد الله ابن رواحه بیتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره ویل. صحابه کرامو هم د دې کار په وخت کې دغه ذکر شوی اشعار ویل. د خندق د کیندلو کار پر لپسې شروع دی، مګر صحابه کرام د ډیر مسکنت او د ډیری غریبۍ په سبب باندې د خوړو د لپاره شی نه لري، نو ډیر وږي دي، خو بیا هم په خندق کې ډیر کوشش کوي او کار ډیر په شوق او په چالاکي سره کوي، مګر د لوږې څخه تر داسې اندازې پورې په تکلیف شول چې زړه به دې پر ټوک ټوک سي. ځکه امام بخاري د انس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې اهل خندق ته به یوه لپه اوربشي چې په بدبویه او بې خونده وازګو به لړل سوي وي هغه به ورته راوړي او د څو نفرو مخ ته به یې د خوړلو دپاره کښېښودل او هغه به هم په ستوني پورې موښتې او بوی به هم تلی، خو د ډېرې لوږې او د مجبورۍ په خاطر به دی خوړلې. ابو طلحه رضی الله عنه وایي چې موږ رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې لوږې شکایت وکړ، نو مو نسونه ورښکاره کړل چې د لوږې مو پر نسو باندې یوه ډبره تړلې. رسول صلی الله علیه وسلم خپل مبارک نس راښکاره کړي چې دوې ډبرې پرې تړلې وې. مګر منافقان څنګه چې دوی په ښکاره سره ځانونه مسلمانان بلل، نو مجبور ول د خندق په کیندلو کې کار کوي، مګر هر وخت او هر ګړی به د کار څخه تلل. کله به د ملګري فکر نه و دی به تللی، کار به نه کوئ او پټ به سو او کور ته به ولاړ یا به کور ناست و، کار ته به خپل وخت باندې نه راکړئ او یوه بانه او بله بانه به یې جوړول. او ځینو به بیا ویل چې یا رسول الله زموږ په کورو کې څوک نشته، بیریږو چې د جنوب د طرف څخه به څوک حمله پر وکړي، نو موږ غواړو چې د خپلو کورو د ساتنې لپاره په کور کې پاتې شو. رسول صلی الله علیه وسلم به هم دغو نفرو ته اجازه کوله چې ولاړ شي، ځکه اصلا په دوی کې خیر نه و او صحابه کرامو په کیندلو باندې ډیر په شوق او په نشاط باندې کار کوي. دغه د خندق د کیندلو شپې او ورځې ډیرې تیرې شوې چې دا د خندق کار پکې کېدی. د خندق د کیندلو په وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم ډیرې معجزې ښکاره شوي دي او د دغه معجزو د ښکاره کېدلو دپاره یو مهم سبب هم موجود و، هغه دا چې دغه وخت ډیر باریک او د امتحان ډک وخت و، نو د رسول صلی الله علیه وسلم معجزې د مسلمانانو دپاره د ثبات او پر اسلام باندې د دوی د پاتې کېدلو سبب وګرځېدی. او اوس به هغه معجزې یوه په بله پسې درته بیان سي. اول په مسلمانانو کې ډیر فقر او ډیره غریبي وه او د خندق د کیندلو په وخت کې په شدیده لوږه مبتلا ول، تر داسې اندازې چې رسول صلی الله علیه وسلم پوره 3 ورځې هیڅ شی نه و خوړلی، ځکه اصلا د خوړلو دپاره شی نه و موجود چې ویې خوري او د ډیرې لوږې په سبب پر مبارک نس باندې ډبرې تړلې وې.
نو د رسول صلی الله علیه وسلم د خندق کیندلو په وخت کې د لوږې په سبب پر مبارک نس باندې ډبره تړلې و. کله چې جابر بن عبد الله رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم دغه ډیره لوږه ولیدل چې سید البشر صلی الله علیه وسلم پر نس ډبره تړلې ده او دا د لوږې هغه اخرنی حالت دی چې انسان د خړلو د پاره شي نه لري او پر نس ډبره تړي. نو جابر بن عبد الله رضی الله عنه خپل شیزه ته ولاړی او ورته ویل چې ستا سره د خړلو د پاره کوم شي ستا چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورور شزه ورته وویل چې والله زموږ سره بل شی نشته بیل یو کښنی وری یا یو کښنی سیرلی او یو کاسه اوربشي برشي بس دغه دوه شان زموږ ټول هستی ده او دا زموږ ټول دارای ده. دا کښنی سیرلی فقط د درو یا د څلور نفر وسیږي او دغه د اوربشو وړه هم دغه سي لږ نفر کفایت کوي. جابر رضی الله عنه ته ورول صحیح دی زبر رسول صلی الله علیه وسلم او د درو څلورو نفر ته دعوت وکړم او راو به غواړم د لیبه خواړه وخوري. نو جابر او درته نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی او پټه په واش کې ورته وویل یا رسول الله زما سره دونه خواړه سته چې د درو یا د څلور نفر وبسیږي. نو هغه څوک چې ستاسو اصحابو څخه ستا خوښ وي هغه در سره ملګری کړ او زموږ کړه راسي چې دا خواړه زموږ سره وخوري. رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په مابین کې په لوړ اواز سره نارې کړې یا قوم جابر تاسو ته ملمستیا کړې. اوس نو د صحابه کرامو شمیر په یو روایت کې 300 نفر دي او په بل روایت کې 1000 نفر دي چې دا دویم روایت قوي هم دي. هلته د جابر رضی الله عنه په کور کې سیرلی په خېج جابر رضی الله عنه ورخطا شو. رسول صلی الله علیه وسلم پریښه او د په تلوار د کور په طرف رهیسو کور ته ورلی او شزي ته وویل چې خراب شو او رسوا شو. شزي وویل څه پیښه؟ جابر رضی الله عنه وویل 1000 نفر را رہی او زموږ په کور کې دونه لږ شي. شزي وویل تا رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې موږ فقط د درو څلور نفرو خوړلو. جابر رضی الله عنه ما ورته وویل بیا نو شزي وویل چې تا رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وویل چې زموږ په کور کې ستا چې د خروج د پاره اول هو نو شزي وویل چې الله او رسول صلی الله علیه وسلم شفوي. دا د شزي ایمان او یقین چې هیڅ ورخطایي نه کښکاره ول الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم شفوي. او د بل طرفه حالت رسول صلی الله علیه وسلم په زورو نفر کې ژغ کوي چې یا قوم جابر تاسو ته مستیا کړی. حال دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل سوي دي چې فقط 3 یا 4 نفر ورسره راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې چې څه کوم کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو سره د جابر رضی الله عنه کور ته ورلی ویل دله چې دیګ باندې دي او وړه د پخېدل د فاره تیار. نو یو فرمایل